سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. دغه ماشوم وګورئ په دغه واورو کې د پکتیا په یخ ژمي کې په واورو کې خپلوسې پښې روان دی. خدای دې رحم وکړي. دا زما د وطن حال د لیدونکو عظیم التیا مې وکړئ، خبرې ورسره کومه انشاءالله. غواړم چې ګرم لباس هم ورته واخلم. دلته راشه ماشومه، سره مه شئ. څنګه یې ښې؟ د بوټان دې څه کړي دي؟ شکېدلې دي. یخ دې نه کېږي، دا خو واوره ده که نه. ته راکړه هم دغه سایټ ته تاسو دغه ویډیو وکتله، ډېره دردناکه یو عجیبه ویډیو نن راله په موبایل کې مخې راله. ومې غوښته چې په دې باندې یو ویډیو وکړم. دوستانو دا ماشوم چې کوم دی خپې ابله خپې لکه په دغه واورین موسم کې واوره کې روان دی. تاسو ووایئ یار دا ظلم نه دی، دا انصاف نه دی. زموږ بچي خو په کمبلو کې پراته وي، زموږ په بچو باندې خو دومره غټې غټې کمبلې پرتې وي چې د هغې لاندې هغه معلومېږي نه. نو دغه ماشوم آیا دا ماشوم حق نه لري چې دغسې پرسکون دغسې هوسا ژوند وکړي؟ السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره. دوستانو ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. دوستانو دغه ماشوم چې کوم دی د پکتیا ولایت ګردیز سیمې دی، دغه کس د سره هم الله ښه وکړي. دا راغلی دی، دته ویډیو هم کړې ده، د ورسره کومک هم کړی دی. دوستانو دغه ماشوم چې کوم دی تاسو وګورئ خپې ابله را روان دی. په دغه واورین موسم کې واوره هم شروع ده او شوې هم ده. یقینا تاسو خپله احساس کولی شئ. تاسو په یخو اوبو کې یو ملت په یخنۍ کې ودرېږئ نو تاسو ته به احساس وشي. دغه ماشوم چې کوم دی په دغه غریبۍ کې دغه خیرن کوټ او دغه خپې ابله خپې را روان دی. د خپل ځان دپاره، د خپل مور او پلار دپاره، د خپل وړو ورونو دپاره کوشش کوي چې یو نفقه وګټي. خو دغه رور چې اوس کمې خبرې کړي، راځئ دغه خبرې یو ډېر زبردست انسان دی. الله دې د سره هم ډېر ښه وکړي چې دغه ماشوم سره یې دومره کومک کړی. راځئ دا ویډیو ګورو، بیا پرې خبرې کوو. خدای دې رحم وکړي. زه خوږاله الله راپورته شه، موټر ته وخېږه. ته زه هر څه اخلم ښه، وخېږه. الله یخ ده. وګورئ دوستانو په دغه زمکو ربا د اسمانونو ربا، قربان قربان دې شمه د قدرتونو ربا، قربان قربان دې شمه. دوستانو تاسو وګورئ کله چې دغه ماشوم ته دغه مارکیټ ته بوځي، دغه ملګری ورله کوټ والي نو او کله ورله چپړې څومره خوشحاله شي. د په مخ باندې ښکلا څومره ښایسته ماشوم دی. مطلب کله چې یو غریب انسان سره ته کومک وکړي نو هغه به د زړه نه تا دعا کوي، دته به هم یقینا د زړه نه دعا کړي. دغه ماشوم ته تاسو وګورئ وایي چې دغه زوړ کوټ ماله راکړې، دا مې زرونه له وړم. نو یقینا د داسې غریبانانو بیا اوس له خلکو سره کومک وکړي، الله به تاسو سره کومک وکړي. دوستانو د ویډیو کتنه جهان مننه. مخکې هم نور دوستان سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ضرورت لرو یو بل ته په دې څو ورځې ژوندون کې د خزان سیلۍ چلیږي. عمر کم دی د غوټیو له بدرنګو خلکو تخته د ناهدي خور په لاره د کافرې بلاګانې عزت وړي د ښاپېریو. له دې کلي ګډه وړمه رامن تنګ له بدم نه یو، هره ورځ په وګوړمه جنازې د ګلالیو. که چا وویل جواد څوک دی، جواد څه شو، جواد څه کړي ورته وایه. یو افغان دی مسافر د تروږمیو.